السلام علیکم ویلکم ټو محمد امیر افیشل زم تاسو ورور تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په نن لیکچر کې به مونږ ډیسکس کوو ملټیپل ډایمنشنل اره اوس پریویس لیکچر کې تاسو ته ما ویلي ون ډایمنشنل اره نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه ملټیپل ډایمنشنل اره صحیح ده سو ملټیپل ډایمنشنل اره یا ورته مونږ ټو ډایمنشنل اره یعنی 2 ډي اره وایو صحیح ده اوس ډیسکس کوو یاره چې پرونی کلاس باندې زیات امیزینګ تاسو ته قصه کلی او ټول می پریکټیکل اغسته نن هم زموږ پریکټیکل کلاس ته نو ون ډایمنشنل اره تاسو مست وګورئ که تاسو نه کتل او بیا تاسو په 2 ډایمنشنل اره وګورئ ډیر زیات بخښه پوه شئ صحیح ده ګوره په 1 ډایمنشنل اره کې مونږ اره ډیسکس کوو په یو ډایمنشن کې په یو طرف به زموږ سره اره چې کوم دی هغه سره کریټ کېدو اوس په ملټیپل ډایمنشنل اره مطلب دا دی ګوره په 1 ډایمنشنل اره کې موږ خبره کړو چې زموږ سره 1 رو یا 1 کالم دی اره صحیح ده کوم اره چې زموږ سره په 1 کالم کې اره یا په 1 رو کې خو په ملټیپل ډایمنشنل اره کې زموږ سره دا اره چې مطلب زموږ سره کوم اره راځي او زموږ سره په روز اند کالمز کې په دې کې به هم روي هم به کې کالمي صحیح ده کالم او روز به کې دوانه هغه زموږ سره د تاسو 2 ډایمنشنل اره ورته ملټیپل ډایمنشنل اره ویل شي نو څه شي دی نو ملټیپل دا ګوره تاسو ته بیا تل پریکټیکل په دې قسم دلته په کوم صحیح ده خو ول لازم ډیسکس کوو چې دا څه دی نو ملټیپل ډایمنشنل اره از an array with a multiple dimensional array یا ته تاسو 2 ډي array وایي کړه 2 dimensional array دا زم سره array دی اپ مور دین ون array چې دا زم سره د یو نه زیات array دی مطلب د یو نه زیات array زم سره یو شوی دی هغه زم سره 2 dimensional array جوړ کړی دی اوس د دې قصې مطلب سره زه تاسو پوهی کوم چې کله تاسو ته دا تیوري لګ ډیسکس کوم صحیح ده مثال په تور باندې an array of 2 dimensional array is called 2 dimensional array زموږ سره چې کوم یو اره دی کې 2 ډایمنشنل مطلب روز اند کالم ځای موږ 2 ډایمنشنل اره وایو اټ از آلسو نون ایز ټیبل اور میټرکس اره او دې ته موږ 2 ډي اره ته موږ میټرکس یا ټیبل اره هم وایو صحیح ده نو ټیبل اره یا میټرکس اره لکه پرون چې کوم دی موږ لیست یا لینیر اره به 1 ډایمنشنل اره ته وایو نو دا سیم موږ 2 ډایمنشنل اره یا ملټیپل ډایمنشنل اره ته ټیبل اور میټرکس اره هم وایو اوس زموږ سره یو 2 ډي اره چې کوم دی دا کنسیسټ زموږ سره په روز اند کالمز باندې دا تاسو ته ما وویل صحیح ده راځو خدا یو لاین د تویم بیا راځو خیر سره ان شاء الله دیزی باندې تاسو زړه خپو کوم صحیح ده ان اره یو داسي اره چې هغه زموږ سره ریکوایرډ هغه ته ضرورت دی د 2 سبسکرپټ یا انډیکس نمبر او تاسو ویل شي صحیح ده چې هغه موږ څه وکړو چې هغه باندې موږ آیډنټیفیکیشن وکړو د پارټیکولر ایلیمنٹ هغه ته موږ سره ډبل سبسکرپټډ اره صحیح ډبل سبسکرپټډ اره صحیح یا ډبل انډیکس اره تاسو څه ویل شي صحیح ده ګوره د څه سره ګوره دا اره زموږ سره سره زموږ سره 2 ډایمنشنل اره پریویس کلاس کې کورس هم بل مونږ ول چې اره واره به زموږ سره په داسي په رو پام کې زموږ سره په کالم پام کې هغه زموږ سره سو 1 ډایمنشنل اره اوس په 2 ډایمنشن مطلب دا لري چې دا اره کې به زموږ سره دوه طرف ته هم به روزي ان هم به کالم زی صحیح ده نو دا زموږ سره د 2 ډایمنشنل اره ګوره کته وګورئ کنه په دې اره کې زموږ سره ګوره داسې چې کله مونږ راځو کنه دیتا دسی وایز راځو د زموږ سره شری دا زموږ سره کالم وایز صحیح دا زموږ سره کالم وایز او داسې چې مونږ کله ځون دا زموږ سره د رو وایز صحیح ده داسې مونږ سره دا زموږ سره شو رو وایز نو ګوره اوس کته سوچو کې رو مطلب کرخي صحیح ده لاینز نو ګوره د زموږ سره سو لاینز دي سو ګوره یو داره یو داره نو 2 زموږ سره شي 2 زموږ سره رو شو and 2 زموږ سره شي شو 2 زموږ سره داسي کالم شو صحیح ده دا 2/2 اره دی دا زموږ سره شي 2/2 دی اوس ګور ک په 1 ډایمنشنل اره کې مخ خبر کړو چې یار اره زموږ سره سٹارټ د 0 نالي نو بیا زموږ سره پس انډیکس 0 نه سٹارټ اغستو بیا لاست انډیکس به n-1 خو دلته قسم دلته ګور دلته هم سیمپل زموږ سره چې کوم اره دی کوم رو دا لکه دا اره زموږ سره داسي چې ګوره یو داسي رو پام کی یو داسي دي سره بل صحیح کمباین دي سره کالم پام کی صحیح داس کالم نو ګوره اره خپل ځان د 0 1 2 3 داسې انډیکس نمبر د رو خپل ځان 1 2 and 3 and so on صحیح ده نو وست کله په 2 ډي اره کې من خبره کوم په دې کې مونږه د دوه انډیکس خبرې کوو 2 سبسکرپټ یعنی ډبل سبسکرپټډ اره خبره وکړو لکه څنګه لکه ګوره دا زم سره رو ده کنه دا زم سره رو ده نو د رو اولنې انډیکس زم سره 0 د دویم انډیکس زم سره 1 شو کنه دا سی بیا په کالم وایز هم زم سره اولنې کالم 0 د دویم کالم 1 دی نو ګوره زلته تاسو ته د پنسل په تر ګوره زم سره یو شو 0 دا کلر ز چینج کما ګوره یو 0 زم سره دا شو صحیح دا یو 0 دا شو او یو 0 دا شو نو ګوره زم سره شو 0 نمبر رو شو 0 نمبر کالم شو نو زم سره چې کوم انډیکس نمبر راغی زم سره شو 0 0 ګوره په ډبل په ملټیپل ډایمنشنل اره په 2 ډي اره کې زم سره چې کوم انډیکس نمبر هغه زم سره 2 فرست چې کوم انډیکس نمبر زم سره راځي مونږ ته د رو آیډنټیفیکیشن کوي چې مطلب دا کوم رو ده او سیکنډ انډیکس نمبر چې کوم ته زم سره د کالم آیډنټیفیکیشن کوي آیډنټیفای کوي مونږ ته چیرې دا کالم کم کالم دی نو فرست نمبر زم سره کم راځي دا انډیکس نمبر زم سره د رو لپاره د سیکنډ نمبر د کالم لپاره نو دې مطلب دا شو چې په 0 نمبر انډیکس باندې په 0 نمبر کالم باندې
یو انټری پرته ده. صحیح ده. داسې که بیا دلته موږ راشو ګوره زموږ سره 0 رو ده که نه، خو کالم زموږ سره 1 دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره شی راځي چې په 0 نمبر رو باندې په 1 نمبر کالم باندې، مطلب دا چې کوم باکس دی په اره کې زموږ سره د زموږ سره د دې لوکیشن سره 01 دی، مطلب 0 نمبر اره ده او 1 نمبر کالم دی. داسې بیا زموږ سره شی 1 نمبر کالم شو، ګولته 0 اول کالم زموږ سره 0 و، زموږ سره کالم 1 شو. صحیح ده. ساري رو زموږ سره 1 شو، کالم زموږ سره 0 دی او دا کالم 1 دی. صحیح ده. نو ګولته زموږ سره کالم شی کالم 0 دی کنه، خو رو زموږ سره 1 دی. نو په 1 رو او په 0 نمبر کالم باندې مطلب داسې شوې مطلب په 0 کالم باندې لکه دا یو زموږ سره شو چې مطلب 1 نمبر رو او 0 نمبر کالم زموږ سره دا ځای راغی. اوس دا زموږ سره 1 دی کنه، ګوره دا 1 دی او بل 1 دا دی. نو دې مطلب دا شو چې په 1 نمبر رو باندې په 1 نمبر کالم باندې نو هغه زموږ سره دا سپیس راغی. صحیح ده. اوس که ته دا 30 تاسو دا یو 2 ډایمنشنل اره لیټ سپوز. صحیح ده. اوس که ته 30 ته غواړې چې دا سکرین باندې شو کړي ته دې چې کوم لوکیشن دی هغه به تصور کې هغه به تور کې 0 مطلب په 0 نمبر رو ان په 0 کالم باندې ستاسو سره چې کم الیمنت دی کم ډیټا هغه ته پرینټ کې یا کدا سیدی ته تراشین د زموږ سره شری د زموږ سره 2 نمبر 1 نمبر کالم دی کنه، مطلب یو د دې کالم دا کالم زموږ سره 0 شو د زموږ سره 1 شو او دا سیدا رو زموږ سره 0 نمبر رو صحیح ده انډیکس 0 زموږ سره انډیکس 1. نو کدا موږ ډیسکس کوو ګوره زموږ سره په 0 په 1 نمبر رو دا او په 1 نمبر کالم باندې دی. نو کدا 70 ز پرینټ کول غواړم ما په سکرین باندې موږ به 1 مطلب په 1 نمبر رو باندې په 1 نمبر کالم باندې هم صدا انټرپریټر. اوس به تاسو ته زویم چې یاره بیا موږ څنګه دا پرینټ کوو دا قصه اوس ټول پروګرامینګ کې کوو. صحیح ده. خو په دې کنسپټ باندې تاسو ځان پوهه کې ګور تاسو اوس که چېرته دا موږ 2 by 2 اره وایو. صحیح ده چې مطلب 2 روز او 2 کالم جی. اوس که چېرته موږ یو اره وایو چې هغه زموږ سره 2 by 4 مطلب 2 زموږ سره روز او 4 زموږ سره کالم. صحیح ده. 2 روز and 4 کالم جی. نو ګوره پس زموږ سره دا زموږ سره رو نمبر 0 دی and رو نمبر 1 شو. صحیح ده. دا زموږ سره سره کالم نمبر 0 کالم نمبر 1 کالم نمبر 2 and کالم نمبر 3. صحیح ده. نو اوس که موږ ډیسکس کوو چې یاره دا یو الیمنت نو ګوره زموږ سره 0 نمبر رو دا 0 کالم دی بیا 0 اقا سیم رو ده کنه نو 0 رو ده خو کالم زموږ سره 1 شو کالم چینج کیږي کنه ګوره زموږ سره کالم 1 او کالم 0 زموږ سره 1 شو انډیکس نمبر باندې. صحیح ده. نو ګوره که 0 رو ده نو 0 0 زموږ سره رو هغه دغه راغی او دا کم کالم چې دا سیکنډ دی زموږ سره کالم خای چې یاره کم یو کالم دی مطلب په فرست رو کې زموږ سره کم کالم دی. بیا زموږ سره دلته اوس رو انډیکس نمبر زموږ سره 1 شو د رو انډیکس نمبر 1 شو نو زموږ سره په 1 رو باندې په 0 نمبر کا اوس کالم بیا زموږ سره 0 نه سٹارټ شو کنه نو په 0 باندې بیا داسې زموږ سره 1 نمبر رو 1 کالم 1 رو سیکنډ کالم په 1 رو باندې تړ کالم د زموږ سره داسې به تاسو بیا څه کوئ ته دې چې کوم هغه لوکیشن دی هغه مونږ آیډنټیفای کوو. صحیح ده. نو څه تاسو ته چې د 55 زموږ سره چې کوم دی د انډیکس نمبر سره نګوره اول زموږ سره 0 رو ده او دا 1 رو دی نو مطلب رو څه شو دا رو سره د زموږ سره 1 رو ده کنه نو سیمپل د زموږ سره 1 شو او کالم سره 0 1 2 3 نو 3 کالم دی د زموږ سره شو 1 3 1 3 زموږ سره چې کوم دی شرغه 50 55 سره که 60 موږ وایو نو ګوره زموږ سره 0 نمبر رو ده کنه دا 0 نمبر رو ده نو سیمپل مال ته 0 ولیکو او کالم زموږ سره شره ګوره زموږ سره 0 کالم دی 1 دی او زموږ سره کالم 2 دی نو 0 او 2 په 0 2 زموږ سره 60 پرته ده. صحیح ده. دا زموږ سره شو ته دی چې کوم ډبل انډیکس نمبر راتلو لکه په 1 ډایمنشنل کې موږ سیمبل یو انډیکس نمبر ډیسکس کوو. صحیح ده. اوس راځو پروګرامینګ ته د هر څه څه کومه دامي دنیا کړل. صحیح ده. اوس سیمپل زه چې کوم د خپل پروګرام سٹارټ علم چې هش انکلود او آی سټریم. صحیح ده. پری پروسیسر ډایرکټریز بیا مې هیډر فایل اډ کو بیا یوزینګ نیم سپیس اس ټی ډی. صحیح ده. نیم سپیس اس ټی ډی بیا سیمپل چې کوم د مین فنکشن main okay and then main function زموږ سره start. okay اوس سیمپل څه کوم ګوره زه اوس اره ډیکلیئر کوم اوس 2 ډایمنشنل اره مونږه ډیکلیئر کوو څنګه نو سیمپل هغه خبره ده کوم چې مونږه په 1 ډایمنشنل اره کې یا اره په کلاس کې تاسو ته بار بار دا قصه کړل یار سیمپل مونږ څه وکړو مونږه اول ولیکو چې د اره زموږ سره کم ټایپ اف ویلیو سٹور کوي ډیټا ټایپ لري سي لیټس سپوز انټیجر ډیټا ټایپ والا لکه یو ویریبل بسنګ مونږه هستو کنه ډیټا ټایپ مونږه اول ډیکلیئر کو کنه د دې ډیټا ټایپ ما ډیکلیئر کو بیا د ډبل ډایمنشنل اره یا ملټیپل ډایمنشنل اره لپاره چې کوم د نیم مطلب د اره نیم بس لیټس سپوز اره نیم خپل کې امیر می کې لیټس سپوز. صحیح ده. وس چې کله مونږه داسې ګوره لیټس سپوز 2 by 2 اره جوړو مطلب چې 2 روزي او 2 کالمز داسې یو 2 ډایمنشنل اره جوړم نو ګور کله سیمپل داسې وکم د زموږ سره سو 1 ډایمنشنل اره مطلب د چې زموږ سره داسې اره شو د زموږ سره 2 الیمنټس رالو او که چرته زو سره یو داسې بل کوم د زموږ سره سو 2 ډایمنشنل اره دا ولنې چې کوم بریکټ کې ما کوم نمبر ولیکو د زموږ سره خی چې یاره ستا په اره کې بس سمره روزي
صحیح ده. نظم سره شو اولنی انډیکیشن د اولنی کم سکوير بریکټس کې مونږ کم الیمنت کم ډیټا لیکو د زم سره چې مطلب څومره روز به زما سره په یاري کې او سیکنډ زم سره د کالم د پاره چې څومره کالم نو ما ویل چې یاره 2 روز اند 2 کالمز د پاره ماته یو اره چې کم دغه په کار دی. صحیح ده. دا ما څه کو دا ما اره څه کو هغه دلته جوړ کو. اوکې شو بس سمپل از دی. اوس که چېرته مونږ غواړو چې یاره زموږ سری په دې اره کې مونږ دې ته څه ډیټا چې کوم دغه دې ته څه کو انسرټ کو ورواچو. صحیح ده. لیټ سپوز زه غواړم چې یاره د امیر چې کوم زموږ سره اره دی په 0 نمبر رو باندې. صحیح ده. په 0 نمبر رو په 0 نمبر کالم باندې زه څه کوم د سویلیو وراچوم. صحیح ده. دې ته څه کوم دې ته زه سویلیو هغه وته وراچوم. صحیح ده. اوس دلته څه کوم په 0 نمبر رو په 0 کالم زه تم چې راځي زما سره 20 ورواچو. 20 ما څه کول ته 0 نمبر ګور د ما دې ښکارو کو چې دا زما سره یو اره دی. صحیح ده. نو په 0 نمبر رو باندې ګور زما سره 0 رو ده کنه. ګور دا زه څه کوم دې دا یو لایټ مې راوستو ما دې شي کو. ګور دا چې کوم دا یې ده د زما سره شری 0 رو اند 0 کالم دی. زما سره 2 ډایمنشن اره ده 2 by 2 اره ده مطلب 2 روز اند 2 کالمز دی. کله زه 2 ما 20 ورواچو دا 20 براشي په دې نمبر کالم کې زما سره سٹور شي. په 0 نمبر رو اند په 0 کالم باندې زما سره په دې اډرس پر زم پاره کې دا یو 20 چې کوم د سٹور شي. اوس که چېرته غواړم چې دغه 0 رو اند 0 کالم باندې چې کوم ویلیو ده کوم 20 چې ما ورواچو دا زه اوس پرنټ کوم په سکرین باندې چې آیا دا ریلی په لوکیشن زموږ سره سیو شو کنه. سمپل زه سی اوټ کوم د امیر ارینا په 0 نمبر رو سوري یار په 0 نمبر رو باندې او په 0 کالم باندې په 0 کالم باندې زما سره کوم ډیټا را کوم سټوري هغه ماته څه په سکرین باندې سی اوټ کا. نو ګورو چې په 0 نمبر 1 په 0 کالم باندې سره کوم 20 موږ راچلو هغه سره پاره کې شته کنه. نو بالکل دا 20 زموږ سره راغی چې تاسو په 2 ډایمنشن لري کې په 0 نمبر 1 په 0 کالم په دې اډرس 20 سٹور دی. صحیح ده. دا چې تاسو بیا څه کولای شئ چې دا تاسو بار بار داسې کاپی کړئ دا داسې کاپی کړئ چې کنټرول سی اند کنټرول وی داسې سلور دی کنه زموږ سره. ګوره دا زموږ سره شی شو په 0 نمبر رو په 1 کالم باندې مطلب په فرست رو کې زموږ سره چې کم کالم دی 30 کو دا ما څه کو دا می 40 کو. اوکې ون ټایم اگین به دا موږ کاپی کو. صحیح ده. دلته ولاندې پیسټ کو کنټرول وی دا وی ته سوري فار دیٹ. اوکې نو زموږ سره په فرست نمبر رو باندې په 0 کالم باندې زموږ سره دا شو. اوکې اوس په 1 نمبر رو کې په 0 کالم باندې زموږ سره 40 شو. په 1 نمبر رو کې په 1 نمبر کالم باندې زموږ سره شو. لیټ سپوز دلته به کومه دا 10 به کوم. صحیح ده 10. نو اوس ګورو دا سمپل هم زه کاپی کوم کنټرول سی ان هیر کا کنټرول وی. صحیح کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی. اوس ګوره دا پروګرام سره شری په 0 نمبر رو په 0 انډیکس پارت 20 سیو کو. ګوره دلته ما سکو داسې مینیمایز کما په دې کې ګوره ما داسې او یار دس یار کم لایک دیٹ. اوکې اوس ګوره دلته زما سره په دې امیر لیټ سپوز دی اره نو امیر 2 by 2 اره کنه. نو په 0 نمبر رو په 0 انډیکس باندې مطلب په دې پوزیشن ما 20 اساین کو. په 0 رو کې په 1 نمبر انډیکس باندې ما سو کو. ګوره زما سره 0 دا 1 نمبر انډیکس داري په دې لوکیشن کې ورته ما اساین کو. په دې ورته ما اساین کو 30. صحیح ده. دا سیم ورته بیا چې کوم دی په 1 0 باندې ورته اساین کو 40. په دې لاست انډیکس په 1 by 1 باندې ورته 10 اساین کو. اوس زم چیرې پر 0 0 ما سره اساین شوی هغه ماته په یاري کې څه دی هغه ماته پرنټ کا. دا چې کوم دی په 0 1 دی هغه ماته پرنټ کا. دا سی بیا چې کوم دی په 1 0 کم دی هغه پرنټ کا. بیا چې کوم دی په 1 1 کم دی هغه ماته څه پرنټ کا. اوکې شو اند لیټس چیک د پروګرام رن کو څه کوي. صحیح ده. زموږ سره زموږ پروګرام دی. اوس ګورو دی ریزلټ. نو تاسو کته شي زموږ ریزلټ راغی چې 20 30 40 and 10 دا تاسو سره ستا پاره کې دي. اوس موږ دا کار کوو چې د سمپل دا هر څه تاسو شو کومه په یو بل طریقه سره چې مطلب هغه زموږ سره بالکل په میټرکس فارم کې راشي. صحیح ده. په سپام کې راشي په میټرکس فارم کې راشي خو په طریقه سره. صحیح ده. نو هغه موږ دا کار وکړو بچی د لویشه چې دلته به څنګه په دې ځای کې سو کو. په دې ځای کې دا به سمپل کتا سو ور سره انډس لګوي. صحیح ده. جو انډس باندې چیک کو او دلته به انډ اپ لاین ولګو. صحیح ده. انډ اپ لاین او سمپل بل ته هم انډس انډس مین چې د ویلیو په منځ کې سپیس زموږ سره کریټ شي. صحیح ده. دلته باندې اپ لاین لیټس چیک چې زموږ سره دغه رو اند پروسس ټیبل په ګور تاسو کته زموږ سره ټیبل پام کینه 20 30 40 and 10 د زموږ سره 2 روز and 2 کالمز والا یو میټرکس موږ څه کوه کریټ کو. وس د هر څنګه د لوپ تر څنګه کو نو وس راځو غو چیک کو. سمپل زو پار لوپ کې ما واغستو انټ آی می کریټ کو د 0 نمبر سٹارټ کو. 0 نمبر سٹارټ زموږ انډیکس نمبر زموږ سره د 0 نه سٹارټ کیږي کنه. بل دا خبر تاسو ساتي چې ګوره دا پدې کې موږ څه کو نیسټډ لوپ پترو باندې موږ خپل ډاټا سین کولم شو سی اوټ کولم شو. صحیح ده. اوس دا کار کو
چې د آی موږ سره یو کنډیشن لګو چې آی از ګریټر اور ایکوال ټو وات 1 ځکه چې یو زم سره 0 راغی بل زم سره 1 راغی ټو روز دي دغه لپاره دغه برابر شو صحیح ده and then I plus plus صحیح ده I plus plus اوکې د فار لوپ باډي کې ما بیا چې کوم دی یو بل فار لوپ نس وزم سره نستډ لوپ چې کوم کنسپټ مونږ له ګوره غلطه مونږ اوس یوز کوو صحیح ده نو هغه کلاس تاسو نه کتره هغه واچ کوي صحیح ده وزبل علم انت j مواد لیټس سپوز j equals to 0 and condition مزور کوم چې j is greater or equal to 1 او ته بیا سو کا j plus plus کا او ته دی په باډي کې ماته سی اوټ کا ساري اول بسین کما ډیټا بو تور واچو اوس ګوره دلته ظالمه امیر صحیح ده د نیم مې واغستو بیا مې ورته ولیکو چې یاره آی and then j اوس دا مست طریقه کار وکړو صحیح ده and اوکې دا به داسې وکړو خاصه په دې وروسته پوهېږم که اوس هم پوهېږم اوس هم سته پوهېږم زه ګوره اول زموږ سره څه په نیسټډ لوپ کې موږ څه ویلو چې یاره کله زموږ سره موږ د یو لوپ په باډي کې بل لوپ ولو زموږ سره نیسټډ لوپ د هغې پورې به بیا زموږ سره چې کله ګوره دا کنډیشن چیک شي بار لوپ کنډیشن زموږ سره ټرو نو دا لوپ به زموږ سره ایگزیکیوټ شي بیا به دا لوپ د هغې پورې ایگزیکیوټ کېږي چې څو پورې دا ختم شوی نه مطلب کنډیشن چې دی څو پورې کنډیشن ټرو دا خپل لوپینګ کوي نو ګوره اول زموږ سره په دې کیس کې آی زموږ سره 0 دی نو دا زموږ سره مطلب دا شو چې دا زموږ سره 0 شو صحیح ده او جې زموږ سره هم 0 دی نو دا مطلب اولنې انټری مونږه 0 0 ته ورچو مطلب 0 رو دا او 0 کالم ته صحیح ده په کالم کې په 0 رو په 0 انډیکس باندې مونږه انټری ور واچو بیا زموږ سره شي انکریمنټیشن شي دا جې زموږ سره 1 شي نو بیا په 0 1 باندې مونږ سوکو هغه ویلیو اساین کوم دلته چې بیا دا 2 شي نو 2 به کنډیشن پال شي ځکه چې 2 خو نه د 1 نه کم دی نه برابر دی نو کنډیشن پال شي دا لوپ به ټرمینیټ شي چې دا لوپ ټرمینیټ شي بیا دلته دی بار لوپ خپل کنډیشن چې کم دی هغه برابر دی نو دا به سو کې دا بل ته دا 1 کې دلته زموږ سره بیا دا 1 شي او دا به 0 شي صحیح ده بیا دا 0 شي او کنه ځکه چې دا دلته مطلب دا اولنې بار کنډیشن ټرو شو د زم سره 1 شو امپلیمنټیشن وشو دا آی زم سره 1 شو بیا به دی لوپ لراشي بیا به دا لوپ د جن شروع کی جبه 0 نو ال به جې مونږ ته پرنټ کی بیا به سو کی بیا دا 1 کی نو 1 1 به اول به 1 0 شو بیا به 1 1 شي اوکې شو دا کی سره سیمپل دا به زبرته جې کما اوکې انده به زبرته څه کما آی اوکې اوس آی جې شو او سیمپل زسو کوم هم دا بیرته زدا شي کافی کما دلته به نیچه یو کار وکړو چې دا هر څنګه کو یو میسج سیاوټونو بس اوکې برابر دی ځا میټر نه کوي کنټرول سی به کما ساری یار صرف دا لوپ او د لوپ باډي دا شو او دا شو نو دلته په زموږ سره بیا یو کرلی بریسز بل میسینګ دی ها نو دلته زه دا سمپل بیرته کاپی کوم کنټرول سی ان هیر اگین کنټرول وی دلته څه کوم دلته زه یو میسج پاس کوم دلته به میسج پاس کو چې سی اوټ پلیز enter values to array صحیح ده array ته ویلیو پاس کړم سره اوکې شو ها او دلته مونږه میسج اسی پرنٹ کو چې this is the result okay the result دا زم سره وو چې دا غ ریزلټ دی دلته مونږ end of line ولیکو چې یاره end of line اوکې دلته هم موږ سوکو یو end of line به ولیکو صحیح ده اوکې سی اوټ کې به هم دلته موږ سوکو یا زم سره سی اوټ کې وردا ورستو چې کوزه خو زم سره ګوره سمپل بیا کی سره اوکې دلته سمپل جست سی اوټ کما end of line به ولیکم end of line صحیح ده چې مطلب دا کار زم سره دا ون رو شو بیا دا لاین زم سره end شي اوکې شو او دلته سمپل ز end سواچو ما چې مطلب زم سره په دی ویډیوز کې لکس ډیفرنس پیدا کیږي صحیح ده اوکې ها نو راځو پروګرام رن کوو د زم سره سی اوټ دی دا به سمپل څه کو سی اوټ کو ها ساری خګورو زم سره سمپل ګورل ته زم سره آی 0 دی کنه نو په 0 نمبر او ته زم سره جیم 0 دا 0 0 شنو په 0 0 زم سره کوم ویډیو پرتاو په اری کی کوم چې مونږه د پارلو په تور ساين کلیو زم سره راشي سمپل کی سره نثینګ از ډیفیکلټ اوکې لیټس رن د پروګرام ها دلته یاره مې پکې کامل غول د زم سره سیمی کولن دی صحیح ده دلته سیمیکالن پکې موږ مسکلې دي دلته پکې بیا سم مسکلې دي صحیح ده دلته پکې زموږ سره بیا سیمیکالن مسته I plus plus اوکې ګور زموږ سره وای پلیز انټر ویلیوز ټو اره ته لیټس سپوز ما په 00 باندې انټر کو 12 په 01 می انټر کو 13 بیا دا سی وای this is the result what is this oh sorry yaar this is the
this the result this is the result دا مونږ دلته غل دی اغسته دی this is the result کنه نو ول مونږ سو کو دا ویل یوز اساین کلی مونږ نو دا ولې دلته راغی دا د کار کوو بچی دلویشه چې ساری ایکستریملی ساری هم د دې لوپ په باډي کې اغسته و دا مونږ دلته بار والو صحیح ده زه حیران شوم خا په 00 لیټ سپوز ما 10 اساین کو 20 می اساین کو داسې 30 می اساین کو ګوره په 10 او په 11 می 40 اساین کو صحیح ده ساری یار 40 به سروس توري کو 3040 شو نو ګوره دا وی this is the result ګوره ستاسو result سره 10 دی 20 دی اینو ګوره په فرست ټوک زم سره 10 20 راغی بیا تاسو سره په 0 په 10 باندې راغی د زم سره شو زم سره وغاره شو ګوره 2 rows and 2 columns دي کنه دا به څه بیرته تاسو ته لګران کوم چې دا مونږ په ایلیمنت دا یو دوه نمبر ګوره 20 24 50 60 داسې مې واغستل کنه ګوره 20 24 زموږ سره فرست رو شو او 50 60 زموږ سره سیکنډ رو شو نو دا او قربان زموږ سره 2 ډایمنشنل اره په دې کې یو کنسپټ بل مونږه پرې خو دو ا کنسپټ زموږ سره سیمپل دار چې کتا سو 2 ډایمنشنل چې کوم دی اره انیشلایزیشن وای نو پای کې بیا دای تاسو به سو کوي لکه مطلب زموږ سره وسو دي مونږ اول څه کرلی بریسز واغستل په دې کې اول نه روز زموږ سره 2 رو دي نو 2 رو دي او 2 کالمز دي زه سیمپل د 2 رو 2 کالم فرض چې اول نه روز زموږ سره اول نه روز زموږ سره شي 20 او 30 صحیح ده او یاره بیا بل تاسو سیمپل ځای کاما واچوم بیا ورته چې په سیکنډ رو کې دي په سیکنډ رو کې زموږ سره شي 40 او 50 دلته هم تاسو ډایرکټ شي دا هم سره سو کې ریزلټ به موږ دلته شو کې صحیح ده ها دلته مونږ ته ایرر تروکي نو ایرر داسې تروکي چې دلته مونږه دا به دا شی به ختم کو اوس په زموږ سره برابر شي صحیح ده ما ته وګورئ چې تا this is the result صحیح ده 2030 خو یار سوري ایکستریملی ګور پس لاین پس روم ته شو سیکنډ شو نه شو سیکنډ کوم ویلی ورا چیلی خو پته ونه لګی خزه لیټ سپوز 10 او نن مې کو صحیح ده بس منګه ګورو ګوره پاس روز سره 20 30 وګنه ګوره مې سره پاس روز 20 30 رااله او بل زم سره 10 او نن مې او غزم سره 10 او نن مې رااله صحیح ده 10 او نن مې د زم سره وګوره 2 رو and 2 کالمز ورا کیسه شو د تاسو دی پروګرام ته وګورئ نو د زم سره ویریبل انیشلایزیشن صحیح ده چې 2 ډایمنشنل ویریبل انیشلایزیشن مطلب چې د ویریبل ډیکلیئر کول په وخت تمګه ویل یا ساين کوم امید لرم چې تاسو نه کلاس ډیر زیات خوشو ټایم راکولو جهان مننه بس ته کلاس ډیر زیات وګت شو 100 به هم نه پاتې صحیح ده ثانک یو ویری